بسم الله الرحمن الرحیم. ولفت مینوالم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیات پوهنځي یو تن محصل. زه د چین د کمونیست ګوند څخه یو پوښتنه لرم. پوښتنه مې داسې ده چې ولې د چین د کمونیست ګوند د ملي کانګریس تر پای ته رسېدو وروسته سمدلاسه د دغه ګوند د نوي دورې مرکزي کمیټې لومړۍ عمومي غونډه جوړیږي. سلامونه. د عادت له مخې د چین د کمونیست ګوند د ملي کانګریس تر پای ته رسېدو وروسته باید سمدلاسه د دغه ګوند د نوې دورې مرکزي کمیټې لومړۍ عمومي غونډه جوړه شي، ځکه دغه غونډه د دغه ګوند د مشرتابه د نوي هیات د انتخابولو دنده لري. د چین کمونیست ګوند په 1982 کال کې یوه اساسنامه تصویب کړې چې له مخې یې د مرکزي کمیټې په عمومي غونډه کې د دغه ګوند د مرکزي کمیټې سیاسي بیورو، د دغه بیورو دایمي کمیسیون او د دغه کمیټې عمومي منشي د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. د دغه اساسنامې له مخې د چین د کمونیست ګوند په ملي کانګریس کې د نوې دورې مرکزي کمیټه او د نوې مرکزي کمیټې په لومړۍ عمومي غونډه کې د دغه ګوند د مشرتابه د نوې دورې هیات انتخابیږي.